د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د اسلامي امارت ضد څېرو 5م کنفرانس. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د اسلامي امارت ضد څېرو 5م کنفرانس نن هم روان دی او د دغه ائتلاف یو غړي محمد محقق وایي د اسلامي امارت د کندهار له حلقې څخه خفه کسان لکه د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني، ملا برادر او ځینې نور کولی شي له موږ سره یو ځای شي. دغه ډله چې د اسلامي امارت په انحصار، استبداد او د عامو خلکو په وژنې تورنوي د خپل چوکاټ او ائتلاف د پیاوړتیا لپاره زیاتوي. د ویانا چوکاټ د دغو طالب څېرو ته ښه راغلاست وایي. د اسلامي امارت په ډله کې د سراج الدین حقاني او ملا برادر په څېر کسان چې اوس د اختلاف له وجې ترې جلا شوي دي، که د سولې غوښتونکي وي موږ سره دې یو ځای شي او موږ یې هرکلی کوو. نوموړی ادعا کوي چې نړۍ هم پوه شوې چې د اسلامي امارت نظام بقا نه لري او له همدې وجې تر اسلامي امارت وروسته افغانستان په اړه خبرې پیل کړي.